بسم الله الرحمن الرحیم. نن انم ذی الحجه ده، د عرفې ورځ ده. سهار نه تکبیرات شروع دي 9 10 11 12 13 مازدیګره پورې 5 دن دي او 23 منځونو تکبیرات لازم دي. استاد محترم شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب لیکي اصلاحي خطبات کې په کاغذ باندې ولیکي چې د زنانای هم وګوري چې هغه یې نو حاجیانو صاحبانو نن ریز دا یعنی رمی به کوي، بیا به قرباني کوي او بیا به حل کوي، بیا به طواف زیارت کوي. او دا رمی قرباني حلق دې کې ترتیب لازم ده. نو اصل قرباني خو د حاجیانو ده لګې دي دا 5 دن حج کې لګې دي. اصل قرباني خو هغه ده. او موږ ته الله پاک یوه قرباني راکړي، یو حیوان دا ذبح کوي، دا وخورئ کی دی خلکو ته یې ویل کوي او هغې ته هم تیار نه یو. او حاجیانو لکونه جان مال وخت هر څه قرباني کړي، لکونو اصل قرباني هغه ده.